نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو نوبدهي سره شریک کړم. تاریخ دا د 1402 کال د 9 میاشتې 15 تاریخ دا. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې تاریخ سره شریک کړم. راځو کابل ته. کابل چې دا فعلا لپاره تاریخ چې دا نوبدهي چې رسیدلی ده د 1401 کال د 15 میاشتې 4 تاریخ ده. کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي دي کابل کې دوی کولی شي چې خپل فورمې د چک کې ودګوري. دوی ته نهایي فورم او تاریخ به ورته مشخص کړي او بعض ته به د بیومتریک ورځ مشخص کړي. روزګان دور پسې د روزګان چې د نوبدهي چې د 1402 کال د 9 میاشتې 8 تاریخ ته رسېدلی ده او فعلا لپاره په روزګان کې 50 جلده توزیع کیږي او کابل کې چې د روزانه 4000 پاسپورت توزیع میشه او د روزګان فعلا 50 جلد پاسپورت توزیع میشه. بادغیس چې دا 1402 کال د 4 میاشتې 8 تاریخ ته رسېدلی ده او روزانه در بادغیس هم 50 جلد پاسپورت توزیع میشه. بامیان چې دا د 1402 کال د 2 میاشتې 10 تاریخ کې ده او بامیان پس بدخشان نوبدهی بدخشان در تاریخ 401 402 و 15 است. بغلان 402 21 است و بلخ 401 11 20 است. پروان نوبدهی پروان به تاریخ 401 12 24 است. پکتیا چې دا د پکتیا ولایت د نوبدهي چې دا د 1402 کال د 15 میاشتې 4 تاریخ ته رسېدلی. پکتیکا ولایت د نوبدهي چې د 1402 کال د 9 میاشتې 15 تاریخ کې ده. پنجشیر ولایت د نوبدهي چې دا د 1402 کال د اول میاشتې 10 تاریخ کې ده. نوبدهي تخار 402 ماه 5 تاریخ 10 است و جوزجان نوبدهي جوزجان 402 ماه اول تاریخ 30 است. خوست چې دا د خوست نوبدهي د 1401 کال د 12 میاشتې 20 تاریخ ته رسېدلی ده او د کندي نوبدهي د کندي 401 اف 12 است. سرپل نوبدهي سرپل 402 1 29 است و سمنگان 402 2 8 است. غزنی 401 اف 13 است. غور 402 29 است. فاریاب 402 31 است. فرا 402 28 است. کاپیسا 401 6 19 است. کندوز 402 4 26 است. کندهار ولایت د نوبدهي چې دا د 1402 کال د 4 میاشتې 12 تاریخ ته رسېدلی. کونړ ولایت نوبدهي چې دا د 1402 کال د 3 میاشتې اول تاریخ ته رسېدلی ده. لغمان ولایت چې دا د نوبدهي چې د 1402 کال د اول میاشتې 20 تاریخ ته رسېدلی. لوګر ولایت د 1402 کال د 15 شپږویشتم کې ده. ننګرهار ولایت چې د نوبدهي د 1402 کال د اولې 40 تاریخ کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال 4 شلم کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال 4 کې ده. نوبدهي هرات کیاس 401 11 13 است. هلمند نوبدهي هلمند 402 6 7 است. میدان وردګ ولایت د 1401 کال د 19 کې ده. زابل ولایت چې دا نوبدهي د 1402 کال د اول میاشتې 20 تاریخ کې ده. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د ولایتونو د روان توزیع چې دا د 50 سره غلې ده، یعنی مخکې چې د ولایتونو فرق او د بعضې به
د بعضو به سلو د بعضو به یو سلو شلو د بعضو به یو نیم سلو د بعضو به 2.5 بعضو به 3.5 روزانه به توزیع کېده خو فعلا لپاره د ټولو زیاترو ولایتونو د روانه توزیع چې ده یعنی پاسپورټونه چې فعلا پکې توزیع کېږي 50 جوله توزیع کېږي فقط کابل کې 4,000 جوله توزیع کېږي او بل په هرات کې توزیع کېږي نو هرات کې توزیع کېږي علت دا ده چې ما معلومات ترلاسه کړم د ریاست څخه هغوی ما سره د شریک راته وویل چې موږ فعلا لپاره په زیات اندازه باندې پاسپورټونه جمع شوي دي نو دا کله چې خلاص شو انشاءالله بېرته خپل عادي حالات ته ګرځي یعنې مخکې به چې 100 جوله توزیع کېده په ولایتونو کې یا 200 جوله توزیع کامونه به توزیع کېږي او 400 توزیع کېږي بېرته موده کېږي خو دغه روان چې ده فعلا لپاره موقتا ده احتمال شته چې دې هفته کې یا بل هفته کې بېرته خپل عادي حالات ته وګرځي او فعلا لپاره دغه ولایتونه احتمال شته چې پاسپورټ سیټونه خلاص شي چې سرپل ده تخار ده بلخ ده پروان ده پنجشیر څو ورځې مخکې خلاص شو دا هم احتمال شته چې فقط 10 دقیقو لپاره خلاص شو احتمال شته دا هم بیا خلاص شي فراه ده فاریاب ده جوزجان ده دا هم 10 دقیقو لپاره تېره ورځ خلاص شو بغلان ده بادغیس ده او څو ولایتونه نور هم دي چې هغه هم احتمال شته چې کندوز او یو څو ولایتونه نور هم شته چې هغه هم شته احتمال شته چې د دوی سیټونه هم خلاص شي که د پاسپورټ په ارتباط باندې کوم مشکل هم درلوده کولی شئ د دغه ویډیو لاندې موږ سره شریک کړئ تر څو موږ د هغې په ارتباط باندې تاسو سره خپل معلومات شریک کنیم اگر راجع به پاسپورت کدام مشکل دارین میتونه زیر این ویدیو یک کامنت نوشته کنید تا در بخش مو براتون ویدیو جور کنم و مشکل شما را حل کنم و احتمال است که روزهای آینده بخیر ولایت‌هایی که فعلا اسمشون ذکر کردیم سرپول است تخار است پروان بلخ پنجشیر فراه فاریاب جوزجان بغلان بلخ کندوز اینها که هستند احتمال است می نزدیک ها بخیر سیتشون باشه برای ثبت نام و تبدیلی کسایی که فعلا ثبت نام نکرده در ولایت ها البته میتونه که در سایت کابل ثبت نام کنه و بعد از او فرم خود به ولایت ها تبدیل کنه و هر وقت که سایت باز میشه فقط و فقط برای 1 ساعت یا 2 ساعت یا 3 ساعت 4 ساعت یا 12 ساعت باز می باشه اون وقت با شما نمیتونه که ثبت نام کنید چون سایت خیلی مصروف می باشه فقط و فقط تبدیلی کرده باز میتونید و کسایی که ثبت نام نکرده الان میتونه که ثبت نام کنه در سایت کابل کدام مشکل برسون ایجاد نمیشه و راجع به پاسپورت کدام سوال داره میتونه ویدیو زیر ویدیو چیزی کنید کامنت نوشته کنید و فعلا روزانه در کابل 4000 پاسپورت توزیع میشه و نوبدهی شما به تاریخ رسیده تشکر زنده باشید برای معلومات بیشتر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب و لایک و شیر کنید تا ویدیوهای بیشتر براتون جور تهیه کنیم مننه کورابات لړ معلومات لپاره زموږ یوټیوب چینل سره لایک او شیر کړئ او اخر کې د زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب هم کړئ مننه کورابات